بسم الله الرحمن الرحیم. تیر ورځ درس کې موږ تاسو په شیپ باندې خبرې وکړې. څه شی مو ویلې؟ شیپ او پکچر مو ویلې. آفرین. اوس نن موږ تاسو بیا هم په شیپ کې په بعض نورو اضافي موضوعګانو باندې کار کوو. پس شي باندې خبرې کوو، اضافي موضوعګان او ټاپکونه د مثال په ډول وګورئ. راځو چرته رانتزو ورډ لیکو. شیپ ګوره ډېر مهم ده. شیپ ډیر مهم ده په ورډ کې، ځکه زیات کارونه موږ تاسو کولی شو شیپ ذریعه سره سم. راځم بلانک ډاکومنټ. زه غواړم دلته د دغه دفتر لپاره یو هغه جوړ کړم، سټیکر ولګوم. صحیح ده چې پې لیکلي وي چې څه شی دفتر که نه. ځینو کې چې یو سړی راخیځي دفتر ته نه ورکي، زه هم داسې اشاره ورته شوي چې دې خوا کې د یو سټیکر ورته جوړ کړو. پوه شو په مقصد. نو څه کوم؟ راځم پیج لیاوټ ته، وبخښئ ډېر زیات، فایل ته، پرنټ ته. ولې چې ورقه زه څه وکړم؟ لینډسکیپ کوم که نه. اوس راځم دلته پکې لیکم چې څه شی آفس. څه لیکم؟ آفس. صحیح شو که نه. کنټرول ای مابین ته راوړم، کنټرول ای سلیکټ آل سایز غږ او کنټرول قوس خلاص. د دې سایز به غټ کړو. صحیح شو. بس ته که نور هم غټ کړو بس ده که نه، چې داسې لیکلي وي آفس. اوس چې هر طرف ته ده غواړم هغه طرف ته یو ویکتور اشاره ورکړي. څه ورکړي؟ اشاره ورکړي. نو موږ څنګه کولی شو چې یو اشاره ورکړو دې خوا ته؟ نو راځو انزرټ او دلته شیپ کې یو شیپ ورته راخلو. کم رقم ته شیپ غواړو راواخلو او راځم ورته لیکم چې څه شی دغه د ویکتور که نه. مثلا زه ورته یم چې دې طرف ته ده. صحیح ده چې هرې خوا ته یې همغه طرف ته هغه ویکتور ورته څه وکړه ولګوه داسې طرح. او اوس راځو شیپ ته رنګ ورکوم تور رنګ. صحیح شو. آوټلاین ته نه ختموم. اوس جوړ شو. زه غواړم دې ته په څلورو اړخو کې بارډر ورکړم. څه ورکړم؟ بارډر ورکړو. اوس دې ته بارډر څنګه ورکړو؟ اوس راځم انزرټ ته، شیپ ته، یو شیپ رسمو دغه ده. دې په څلورو اړخو کې بارډر جوړ شو که نه شو جوړ؟ جوړ شو. ګوره بارډر راغله. خو دا بد ښکارېږي، دغه ټول نوشته ورکه کړله. نو زه په دې شیپ باندې کلیک کوم. نو موږ ویل چې فارمټ مینیو راځي. ګوره چې شیپ ته کلیک کړه فارمټ راځي، ورته یم سینډ ټو بیک. دا شاته ولېږه. صحیح شو. ورته یم سینډ بیهایند ټیکس. بیخي د نوشتې نه یم شاته ولېږه چې نوشته شاته راسي. خو دا ځل زه غواړم دا شین رنګ پکې نه وي. نو کلیک پې کوم، ورته وایم شیپ فل نو فل. شیپ یې هېڅ رنګ نه لري، یوازې بارډر پاتې شول. بارډر ډیزاین هم تبدیلوم. کلیک پې کومه، شیپ آوټلاین ته راځم، تور رنګ ورکوم. دویم قدم کې راځم د دې ویټ زیاتوم، دومره اندازه کې ویټ ورکوم او که ډش سټایل هم ورکوي. نو ګوره اوس موږ تاسې دا یو شی راواخیسته، د دې په ذریعه مو څه وکړه؟ یو سټیکر موږ جوړ کړ. اوس راځو بل څه موضوع. یو هندسي کتاب جوړو. څه شي کتاب جوړو؟ هندسي کتاب. هندسه کې زاویې که نه؟ زاویې په کوم مضمون کې؟ هندسه کې که بل مضمون کې؟ مثلثات کې مشته. صحیح شو که نه. اوس یو زاویه څنګه جوړو؟ زاویه ګوره دلته نشته په دې شیپونو کې که وګورو زاویه زه غواړم دا جوړ. نو څه کوم؟ اوس ګوره راخلم دا چې شی ده ایرو یا ویکتور که نه، او کوم ایرو راواخلم همدا صحیح ده. دا همدا صحیح ده. دا یې ته خوشحال. صحیح شو که نه. او اوس راځم دا داسې کوم. صحیح شو. که پاس ویکتور نه ورکوي مشکل نشته. دا سیده ختم که راخلي، سیده راواخلو که ویکتور داره دا ایسته که سیده خط به راواخلو. څه پرې کوم؟ صحیح ده. زاویه جوړوم. نو سیده خط هغه د خوښه که خوښه غواړي سیده راشي، شیفټ ورسره ونیسه. شیفټ دا ګوره دا خط راغی. شیپ آوټلاین تور. اوس یو بل جوړو. انزرټ ته راځم، ګوره شیپ دا راخلم، شیفټ نیسو پریس همداسې او دا راخلو دې طرف ته. صحیح شو که نه. او اوس یو کار کوو چې د دې آوټلاین کم رنګ انتخابو؟ تور. صحیح شو که نه. تور رنګ مو ورکړه. هغلته ګوره لیدلي دي داسې ګول هغه یې که نه چې هغه اوسي. نو زه راځم انزرټ ته، شیپ ته. اوس زه شیپ راخلم، دا د ګول که نه، دا آر سی به راواخلو، دې جنه به یې جوړ کړو تر دا. صحیح شو که نه. صحیح ده. او لږ به یې څه وکړو؟ لنډ به یې کړو لا دې خوا نه. صحیح شو که نه. که لږ یې نور هم لنډ کړو.
صحیح شو که نه. اوس کلیک پې کوو او دې ته م آوټلاین کوم رنګ کې ورکوو تور رنګ کې. اوس دا خو م ګوره یوه زاویه م جوړه کړله. زه غواړم دلته ولیکم 90 درجې. څو درجې؟ اوس په دې ځای کې لیکل نه کېږي. که چیرې تاسو غواړئ په خپله خوښه یو ځای کې لیکل وکړئ، د لیکلو دپاره به هم تاسې څه استعمالوئ؟ شیپ. راځو دلته شیپ ته. یو شیپ راواخله. په دې منځ کې ولیکه چې څو؟ 90. درجه نه لیکل کېږي، درجې سره بیا بل چل کوو. ښه، شیپ فل، نو فل. شیپ آوټلاین، نو آوټلاین. او رنګ د روشتې تور. اوس ګوره دا راواخله، دا دلته ورته کش کړه، 90 دلته کېده. صحیح شو؟ خو د دې 90 په سر باندې غواړم درجه راولم. نو اوس څه کوو؟ د دې په خاطر هم موږ او تاسې یو شیپ راخلو. انزرټ ته راځو، شیپ یو دا ده، همداسې درجه که نه؟ که نه وي؟ شیپ، نو فل، آوټلاین، تور آوټلاین. چې نو آوټلاین ورکړه خو بیا بیخي ښکاري نه که نه؟ اوس ګوره که نه، دا خو بیا هېڅ هم نه کېږي. اوس ګوره دا راوړه دلته، دا دې جي کې ورته دلته څه وکړه؟ کېده. د دې په سر راغله چې 90 درجه زاویه شوه. صحیح شو که نه؟ په دې قصه خو د سر خلاص شو. اوس دا هم جوړ کړو، خو دا یوه زاویه نه ده. اوس دا خط جدا ده، دا جدا ده، هغه جدا ده. زه یم چې نه دې ټولو نه یو شیپ جوړ کړم. دې ټولو نه یو شیپ. نو اوس څه کوو؟ تاسې به راسئ دلته سلیکټ ته. چېرته؟ سلیکټ ته. سلیکټ کې به سلیکشن پن ووهئ. ګوره دا مې درته ویلي وي یو وخت کې چې ډېر مهم شی ده. ښه، دا موږ استعمال. سلیکشن پن کې زه غواړم دا ټول شکلونه څه وکړم؟ انتخاب کړم. نو دا کلیک کړه، کنټرول ونیسه، دا هم کلیک کړه، دا هم کلیک کړه، دا هم کلیک کړه، دا هم کلیک کړه. ټول شیپونه اوس یو ځای انتخاب شول. چې کله دې ټول انتخاب کړل، فارمټ ته به راسئ او دلته به ورته ووایئ چې ګروپ. څه شی؟ ګروپ. اوس ګوره دا یو ځای شو. سیو یې کار چېرته یې چې وړئ او کاپي هم ترې اخیستلی شئ، دویم کوئ شئ، دریم کوئ شئ، هر څه چې وغواړئ. نو زموږ هدف د شیپ استعمال ده، ښه، چې ته شیپ وپېژنې، د هغه په ذریعې سره بیا مختلف رقم ته شکلونه چې وغواړې ته خپله څه کوی شې؟ جوړولی شې. اوس ګوره دا مو راواخیسته. څومره سخته کار ده؟ رښتیا وایي؟ زه چې اسانه یې مقصد. اوس په دوم قدم کې اوس علیکم السلام بل اوس ګوره زه راځم یو شیپ جوړو. کنټرول ان نوې صفحه راخلم. انزرټ ته راځو، یو شیپ راخلم. کم رقم ته شیپ به راواخلو؟ کوم شیپ راواخلو؟ ښه ده، زه یو دانه دغه شیپ مو راواخیست. دا شیپ مو رسم کړه. څنګه شیپ سو؟ ښه شیپ ده که نه؟ اوس کلیک کوو، شیپ فل، داسې. صحیح ده؟ دا اوس څه شی رسم شو؟ یو جام اوبه نه ډک ده. همداسې. اوس راځو شیپ ته، دلته به دا شیپ راواخلو که نه؟ او دا به دلته څه وکړو؟ داسې رسم. اوس څه شی شو؟ بیا هم ګیلاس ساري پټ سطل. اوس ګوره دا راخلو که نه؟ شیپ فل، سپین. صحیح شو؟ آوټلاین تور. څه شی جوړ شو؟ ګیلاس. اوس راځو شیپ ته یو بل کار کوو. شیپ ته راځو، دلته دا رنګ راخلو کشکاږي. صحیح شو که نه؟ راخلو یې دلته. او ښه نه ده که نه؟ بیا هم ماته چندان خوند رانه کړل. داسې کوو، خو د خیر بیا یې کش کړو سره. ښه، او اوس راځم شیپ فل تور. اوس دا چې جوړ شو، بیا هم ګیلاس شو که نه؟ اوس به راشو انزرټ ته شیپ به کلیک وکړو. دا یو شیپ به راواخلو، دلته یې رسموو داسې شیپ. اوس څه شی شو؟ اوس به داسې راواخلو، دا ورته به ووایو چې سینډ بیکوارډ. ته کومې خوا ته لاړ شه؟ شاته. دې ټولو شاته. شیپ فل، نو فل. او شیپ آوټلاین شین لاس ته یې ورکړو. اوس ګوره چیرې جوړ کړه؟ سطل ته وګورو. او که نه، سطل هم جوړ کړه که مو نه کړه. هدف زموږ د سطل جوړول نه دي، زموږ د شیپ استعمال ده چې شیپ څنګه شاته ویسي، مخ ته ویسي. شیپ نه څه رقم ته ګټه اخیستلی شو. ښه، اوس زه دا که غواړم څه وکړم؟ ټول یې وکړم. سلیکټ ته راځم، سلیکشن پین نیسم، دا هم کلیک کوم، دا هم کلیک کوم، دا هم کلیک کوم، او دا هم کلیک کوم.
او اوس ورته وایم چې دا څه وکړه فارمټ ته راځم ګروپ یې دا څه وکړه ټول یو ګروپ شو دا دلته کېده یو دانه شو کنټرول نیسو دا بلې خوا دا دوه دانې که نه کنټرول ونیسه کشې که دی بل نو دا مو ګوره راواخیستې یو شی څومره سخته ده اسانه ده که نه مونږ مختلف شکلونه کولی شو شیپ سره جوړ کړو ګوره دا سو دا سو دا سو که نه اوس ګوره دغه جې کې مونږ له شیپ نه څه کړی ده کار اخیستی دا د عکس دپاره دا ځای څه شی ده شیپ ده دا لیکل ما په څه شي کې کړي دي په شیپ کې مې کړي دي ښه دا لیکل دلته ما په څه شي کې کړي دي په شیپ کې چې هرې خواته یې وړی سم انتقالوی یم سم بیا مشکل نه ډېرو ځایونو کې مونږ او تاسې د شیپ نه استفاده کوو اوس ګوره زه راځم بل هدف مو دا ده چې تا ته بله ورځ څوک یو شی وښیي چې داسې شی جوړ کړه باید ته نه ورته نه وایې تذکره دي چې مثلا بعض ځایونو کې مشکل جوړېده کم اوس دا تذکره هم حتی کولی شي شیپ سره یې څه وکړې جوړه کړې رسم یې کړي ډېر شیان کولی شي ښه دې ځای نه کار وکړو اوس ګوره مثالا زه به یو بل شکل اخلم شیپ ته به رسم دلته راخلو دا شیپ چې شی جوړ سو چی شی شو اوس چی شی شو هیڅ شی نه دي که نه اوس راځو انزرټ ته دلته راخلو شیپ داسې یو شیپ بل هم راخلو ګوره ښه دې ځای نه دا شیپ ښه دا راخلو دلته یې رسمو داسې صحیح شو که نه او دا به څه وکړو داسې اوس چې شی جوړ شو ګلاس همداسې وي که نه او شیپ ته دا رنګ او آوټلاین ته تور رنګ صحیح شو که نه دا شکل مو جوړ کړه اوس یو کار بل هم کوم انزرټ ته راځم دلته دا تېنه څه کومه داسې یو شی بل جوړ اوس چې شی سو دا تور دا سور دا تور او سنډ باکواړ دا به دې شاته ولیکئ صحیح شو که نه قاب یم شو که نه اوس راځم دې منځ کې لیکل کوم په دې کې لیکل کوم لیکم چې څه شی البدر خو زه ورته وایم چې دا څه رقم ته که داسې داسې ټکس الاین د دې میډل صحیح ده خو ډایرکشن د دې بدل که ورته یم دا داسې صحیح شو که نه کنټرول قوس خلاص د دې سایز ستر مو کړه صحیح ده که نه او نوشتې ته تور رنګ ورکوم آوټلاین ته سپین رنګ ورکوم اوس دا ټول یو کوم نو سلیکټ ته راځو په سلیکټ کې سلیکشن پین کلیک کوو دا هم کلیک کوم دا هم او اوس ورته وایم چې دا څه وکړه ګروپ ته ګروپ مو چې کړه اوس راخلم داسې تاوو څه رقم ته داسې او دا مو چې داسې روټیټ کړه اوس لږ چې څه ډیزاین راواخلو نو راځو ورته یم شیپ ته کم کم سیسټم موږ لرو دا راخلو دلته ورته یم چې البدر کم کم شیان لري اوړه دي څه شی دي اوړه اوړو پسې بل شی دي وریجې هم شته غوړي هم شته دا بس ډېر شیان دي که نه دا مو راواخیسته البدر اوړه سته او دا راخلو کنټرول نیسو لاندې راکش کاږم صحیح ده که نه دلته راځم ورته لیکم چې څه شی وریجې او وریجې صحیح ده مشکل نشته که نه اوس ګوره دا لیکل غټ دي او دا شیپ وړوکی ده نو کنټرول صحیح شو که نه دا مو راواخیستل دلته نور هدف زموږ د شکل نه چې څنګه مو کولی شو د شیپ نه استفاده وکړو یو شکل ته نه ډیزاین کړو اوس یو ګټور شی به جوړ کړو دا هم ګټور دي دا ټول شیان موږ سره په درد خوري ښه زه راځم کنټرول ان صفحه نوې کومه چې شی درته جوړ کړم د شیپ په ذریعه سره ته ووایه لوګو جوړ کړو راځه یوه لوګو به درته جوړ کړو انزرټ ته راځم شیپ ورډ کې لوګوګانې ښې نه جوړېږي ښه خو خیر زه به یوه دانه درته جوړه کړم چې زړه کې دې څه ونه ګرځېږي چې ما فرمایش ورکوې نه مخکې اوس راخلو دلته څه شی لوګو به راواخلو کومه لوګو ښه ده ته راته وایه دا به راواخلو دا چې شی جوړ شو لوګو صحیح ده که نه دا به راواخلو داسې به یې دا اوس چې شی سو د چا لوګو ده دا مو دلته راواخیسته دلته کلیک پرې کوم شیپ فل شیپ ته کم رنګ ورکوم دقسې رنګ نه دغه دا رنګ ورکوم صحیح ده که نه که داسې رنګ دا رنګ ښه ده ښه او شیپ آوټلاین نو آوټلاین اوس دې نه کنټرول نیسم کافي څو دانې سوې دوه زه په دغه یوه باندې کلیک کوم اوس چې ته نه جوړ سو اوس دې یو ته راځم سپین رنګ ورکوم دا پاس صحیح ده دا لږ راخلم داسې او دا هم لږ راخلم داسې صحیح شو که نه
او کله کې نور هم سره وړکم چې شی جوړ شو لوګو جوړه شو. اوس لږ نور تغییر هم پکې راوړم. څه تغییر راوړم؟ انزرټ ته راځم، شیپ ته. چېرته راځو؟ شیپ ته راځو او په دې ځای کې کلیک کوم په څه شي باندې؟ اول شیپ. صحیح ده؟ دلته یو اول شیپ جوړو او شیپ فل سپین. آوټلاین هم؟ نو سپین نه، نو آوټلاین نه، سپین. ښه، اوس کنټرول نیسم، دې نه کاپي وباسم. څو دا نیسو؟ دغه دویم یې کلیک کوم او دې ته یو بل رنګ ورکوم. دا سره صحیح ده؟ نه سره که داسې دا دیم چې شی لوګو. د چا لوګو؟ دا لوګو دې لیدلی؟ افغان بیسیم ده. اوس ګوره که نه، راځو زه غواړم لاندې ترې نه ولیکم چې افغان وایرلیس. صحیح ده که نه؟ یو شیپ به راخلم، لیکل به کوم. شیپ راخلم، دلته ته نه داسې لاندې کش کول کوم او ورته لیکم چې څه شی؟ افغان. ټول به په غټو ولیکم، کیپیټل به لیکم. افغان وایرلیس. کنټرول قوس خلاص، سایز به یې غټ کړو. کنټرول بی بولډ به یې کړو او شیپ فیل به نو فیل کړو. شیپ آوټلاین به نو آوټلاین کړو او ټیکسټ نوشتې ته به کوم رنګ ورکړو؟ هماغه رنګ. اوس لاندې ته نه غواړم په دري کې ولیکم چې افغان بیسیم. کنټرول ونیسه، لاندې راکش کړه. صحیح شو؟ دوه دا نیسو. اوس دا دویم کې کلیک وکړه، پکې ولیکه چې څه شی؟ افغان بیسیم. صحیح شو که نه؟ دا مو ولیکه. خو د افغان بعضې ځایونو کې لیدلی کش وي که نه؟ زه ورته وایم کش به څنګه کېږي؟ شفت جې نه، شفت جې که ژبه فارسي وي. ښه، او که پښتو ژبه وي شفت منفي. پښتو کې شفت منفي، په فارسي کې شفت جې. ښه، نو دا بیسیم به هم لږ سره کش کړو دلته شفت جې سره. ښه، نو دا ګوره دا دی چې شی لوګو. که ټول یو ځای کوي یو ګروپ کوي، ګروپ کولی هم شي. لوګو هم جوړه کړله. اوس به راځو یو بل شکل به جوړ کړو. څه به جوړ کړو؟ بل شکل جوړو. د څه شي شکل جوړو؟ نو دا خو ما خپل کمپیوټر نه دی، دفتر کمپیوټر د ما سره کمپیوټر کې شیان ول چې بعضې نمونې مې تا ته ښودلې وی که نه. اوس ګوره دا مو راواخېسته. راځه خیر جوړو به یې دې شیپونو سره شیان. اوس به جوړ کړو ما ته یو دانه سرټیفیکیټ. چې به جوړ کړو؟ د خپل ځان نه به جوړ کړو. که یو پوخ د کتاب جوړ کړو، نه یو پوخ د کتاب به جوړ کړو. زه به راواخلم دلته به چې شی خلاص کړم؟ فیسبوک. چې خلاصو؟ فیسبوک خلاصو که ګوګل؟ ښه، صبر وکړه. دلته پوخ زه یو ځای به وګورم. ښه، وبه لیکو چې څه شی او څه به ولیکو او لاګین به شو پکې که نه. او اوس راځو دلته غلط ده که نه؟ او کوشش به وکړو چې راشو دلته به یو څه سرچ کړو. ما سره هغه ډیزاینونه دلته شته ده. فیسبوک کې به یې که به نه وي؟ فیسبوک کې ډیزاین یې که نه وي؟ راځه وبه یې وګورو. که و ښه ده او که نه و هم ښه ده. صحیح شو؟ دلته ما کاروان ته جوړ کړي زه هغه وګورم که نه. څوک وګورم دلته؟ کاروان نه، نعیم هوتک. پېژنې که نه نعیم هوتک؟ زه ښه ده چې نه پېژنې. دا مو راواخېسته. وبه ګورو چې ده سره که ده شیر کړي. ښه، هغه ډیزاین زه وګورم. دا به کلیک کړو، ورسره به وګورو. او دلته به په څه شي کې ډیزاین وګورو؟ که پوسټ یې کړی پوسټ کې وګورو که نه. نو دلته به راشو فوټوز ته. چېرته؟ فوټو ته که نه. فوټو کې به دا زه وګورم. بعض شیان ما ورته جوړ کړي ول. ښه، خو ما مخکې ډېر وخت پخوا، اوس نه، چې هغه به دلته پیدا کړی شم که نه. هغه وخت کې یو
خدا شی ما ورته جوړ کړی که نه اوس ګوره که نه مثال وایو زه دا خو ساده خبره ده دا شیپ خو جوړوی شي ته ورته وګوره ویډیو کې پاتې کېږي بیا ښه داسې یو شیپ جوړوی شي ته بس چې سبا راځې داسې یو شکل جوړ کړې داسې یو به داسې جوړ کړې که نه بل به څه خل جوړ کړې داسې څه رقم ته داسې شیپ جوړوی شي که نه وای به ګورې نه 100% به یې جوړوې ښه دا ګوره ویډیو کې راغلل سیو شول داسې شیپ څه وکړه جوړ به یې کې په دې رقم ته چې یو داسې شیپ یې ګوره لاندې دونه سخت شیپ نه ده اسانه ده هدف زمونږ دا ده چې اوس دلته ما سره نمونې نشته ښه چې ما تا ته بعضې شیان ښودلي مو وایي او جوړ کړي مو وایي که زه یې درته جوړ کړم که خپله نه جوړوې جوړوی شي که نه نو هدف دلته د مونږ نمونو ټمپلیټسونو خو زه ایسته کوې اوس راځو مونږ غواړو چې څه وکړو راځه توکل په خدای یو دانه به جوړ کړو ما هم جوړ کړی و که نه هغه شیپ خو زه خیر څه شی یو سرټیفیکیټ جوړو څه جوړو سرټیفیکیټ جوړو زه دلته یو شی سرچ کوم اتلان یو لوګو هم راښکل ښه د کمپیوټر د زده کړو لوی مرکز که نه خو دا څه شوی ده دا چې کورس هم ختم کړه دا پیج هر څه مو ورسره څه وکړه ختم کړه خو لا تر اوسه شته اوس ګوره دا کلیک کوو صحیح ده که نه زموږ هدف دغه لوګو ده چې څه وکړو لوګو راواخلو ښه وشو زر زر به یو سرټیفیکیټ درته جوړ کړو نن تا ناوخته کړه که نه ناوخته راغلی ښه واوره د رښتیا نه هم سړی خوښېږي بوټونو کې خو دې اوبه نه ننوځي ما ټول بوټونه له اوبو ډک شوي دي اوس راځو دلته دا به کلیک کړو دا لوګو راکړو سیو کوو یې ښه رایټ کلیک سیو ایمیج اس او نوم ورکوو چې څه شی اتلان صحیح ده که نه دا مو راواخیسته سیو اوس دا بندو او بل پکې څه لیکم بل به ولیکمه دلته به راشم ولیکم د افغانستان لوګو که نه یو به دی افغانستان لوګو دې لیدلې ده ولې صحیح ده که نه ما سره هلته دا د افغانستان لوګو ده دا دې نه ده لیدلې ولې خو تا خو لیدلې نه مې ده لیدلې دا مو کلیک یا دا ټرانسپرنټ به یې راواخلو ټرانسپرنټ ښه دي ښه ټرانسپرنټ چې راواخلئ شاته به یې بیکګراونډ نه وي نو ټرانسپرنټ ښه ده او که دا ښه ټرانسپرنټ راواخلئ ښه دې باندې کلیک کوو راغی اول دونه ضعیفه ده ټول وخت په همدې کې تېر شو ویډیو به پاس کړو ښه ټول شیان به تکمیل کړو بیا به ورسره ګورو نو په دې قصه پوه شو موږ لوګو راواخیستلی او دا شیان دې په خاطر چې موږ وکولی شو یو سرټیفیکیټ څه وکړو جوړ کړو نو راځو ګورو چې سرټیفیکیټ څنګه جوړو هلو علیکم السلام نو اوس موږ غواړو څه وکړو یو سرټیفیکیټ ډیزاین کړو کنټرول ان صفحه راخلم نو پیج لیاوټ اول غواړم چې دا صفحه څه وکړم افقي کړم اورینټیشن ته راځم لینډسکیپ یا پرنټ نه کوي یا له دې ځای نه ښه دواړه یو خبره ده او اوس اولین کار چې زه کوم زه غواړم بارډر ورکړم نو بارډر خپله هم شته خو ورډ کې هغه ښه بارډر نه دي نو ما عکس ډاونلوډ کړی ده بارډر انسرټ ته ځم ورته پکچر راوړه دا ګوره دا ټولو شیانو نه استفاده کوو ښه کوم ځای کې دي ډي ډرایو کې په ډي ډرایو کې کوم فولډر کې وم عبدالله که نه عبدالله فولډر کې نه وم لوګو کې
چیرته لوګو کې دا بارډر مې راوړل صحیح ده ورته هم سرټیفیکیټ نو دا کش کا څوکه چې غواړي هرې خوا ته کش شي نو رب ټکس سکویر یا ټایټ انتخاب کړي په خپله خوښه دا ته کش کړی شي ښه دا خبره ضروري ده پاس خوا ته هم څه وکړه کش که نه ځي ولې نه ځي د مارجن د وجې ښه نو مارجن واړه کړه صحیح ده که نه داسې که نه ده صحیح شو که نه دا هم راوړه دلته دا د چار اطراف کې بارډر راوړه هدف زمونږ د چی شي ده چې اوس ډیزاین وکړی شو ښه دا ټول شیان ښه صحیح زده کوه نو دا هم بارډر ورکړه سرټیفیکیټ ته ډېره مو کش هم کړه که نه یې کش کوې مشکل نشته د خپله خوښه ده ښه اوس زه غواړم دې بارډر ته رنګ بدل کړم کلیک پې وکړه فارمټ کې ما ورته کلر ویلی ده کولی شي دې تصویر ته رنګ بدل کړي ګوره دا صحیح دی که نه ګوره داسې هر رقم رنګ چې ته ور بدلوې هغه له دې ځای نه بدلیږي کولی شي بارډر ورته انتخاب کړي زه یم چې دغسې بارډر یې صحیح ده صحیح ده که داسې هر رقم ته چې د خوښه شو خو یو بارډر دې انتخاب کړه دا هم بارډر کړه اوس زه غواړم دلته ولیکم چې اتلان کمپیوټر سنټر نو انزرټ ته راځم ګوره دې په سر لیکل نه کېږي دا عکس ده ښه دلته زه مجبور یم چې شیپ استفاده کړم شیپ ته راځم زر وخت به نه ضایع کوو ښه طریقه دې زده ده دلته لیکم چې څه شی اتلان غټ حروف باندې ولیکم که نه اتلان کمپیوټر سنټر صحیح شو اوس داسې کوم غټوم کنټرول قوس خلاص سایز غټوم داسې ښه کنټرول بی بولډ هم کومه هم ته راځم ټایمز نیو رومن سټایل هم ورکوم زه اوس غواړم چې دا لیکل لږ ګول شي څه رقم ته سي ګول پېژنې داسې کمان غوندې ښه نو څنګه دا ګول کوو فارمټ ته راځو دلته په دې ځای کې ټرانسفارم په ټرانسفارم کې ګوره دا اپشن کلیک کوو دا ګول شو دا شیپ به ته لاندې راکش کړي چې څومره ته دا لاندې راکش کوې هغومره دا ګول کېږي ډېر ښه صحیح شو که نه داسې که نه دی صحیح خوښ خوند در نه که صحیح ده دا راوړه اوس دلته اتلان کمپیوټر سنټر شیپ فل نو فل شیپ آوټلاین نو آوټلاین نوشتې ته یو رنګ ورکړه زه غواړم دا لیکل په کم رنګ کې وکړم داسې سیسې دی که هغسې که دا داسې صحیح ده صحیح ده که نه زه یم سوری م ورکړه راځو دلته شیډو لږ سوری ورکوو چې لږ درانده ښکاري شي ښه صحیح شو که نه داسې اوس غواړم دلته نور په پښتو ژبه دې منځ کې لیکنه وکړم ولیکم چې اتلان د کمپیوټر د زده کړو مرکز انزرټ ته راځم شیپ راخلو بل شیپ راخلو دلته یې رسمو ښه او ورته لیکو چې څه شی اتلان الف ت لام الفون اتلان د کمپیوټر د زده کړو لوی مرکز صحیح شو کلیک کوم دا سایز غټو صحیح شو کنټرول بی بولډ کوم یې هم ښه دا شیپ فل نو فل شیپ آوټلاین نو آوټلاین او دې ته یو بل رنګ ورکوم دا سره صحیح شو که غواړو دې ته سوری هم ورکړې ورکړه او که نه یې ورکړې پم یې ورکوو خپله خوښه دې نه یې ورکوو صحیح ده همداسې دې دا مو راوړل اوس زه غواړم دې ځای کې د اتلان لوګو راسي او په دې ځای کې افغانستان لوګو راسي دا کلیک کوم کنټرول قوس خلاص سایز به لږ نور هم پټ کړو ښه چې داسې راسي اوس زه راځم انزرټ ته پکچر راوړم کوم پکچر راوړم دا اتلان نو دا د دې شاته راغی نو رب ټکس کې به راشي ورته ووایي چې ان فرنټ آف ټکس دا چې د ان فرنټ آف ټکس راوړ ښه به یې وړوکی کړي همدومره بس ده که نه که لږ یې غټ کړې دا صحیح ده که نه کنټرول به ونیسو دا ما زوم وړوکی کړی ښه که نه دا لوی ده کنټرول نیسو دلته راوړو دا دلته ځای په ځای کړو او دلته اوس پکې څه راوړو ده د افغانستان لوګو راوړو نو رایټ کلیک پې وکړئ چینج پکچر یا دلته چینج پکچر دواړه یو خبره ده ورک اف لاین دلته کومه لوګو راوړو دا راوړو که هغه دا چارې راوړی نه دا ښه نه ده دا ښه دې خو خوند رانه کړه نو بېرته راځم ورته چې چینج پکچر بدل کړه پکچر ورک اف لاین ځکه هغه شاته بکګراونډ ورسره راغلی دواړو کې بکګراونډ ده دواړه یو دا به څنګه کوو ریموو بکګراونډ راوند به ووهو چې وګوره کار ورکوي که نه دا فوټوشاپ نه ده داسې خاص خوند دی نه وي ښه وینې مارک ایریا ټو کیپ وهو ښه ورته له دې ځای نه یې پرېږده له دې ځای پورې پرېږده ښه له دې ځای پورې له دې ځای پورې صحیح شو که نه له دې ځای پورې له دې ځای پورې له دې ځایه
او له دې ځایه بس هغه خپله منځ صحیح ده ځه فرق نه کوي اوس دونه خو موږ څه چېرته اوس د صحیح شی جوړو ښه زموږ هدف دا ده چې فقط دلته دا نمونه باندې پوه شو صحیح شو که نه دا مو دلته ورته راوړله اوس زه غواړم چې لنډه دلته ولیکي چې سرټیفیکیټ آف اچیومنټ ښه نو انزرټ ته راځم شیپ راخلم نو دا مې تیار راخیستی بل نه راخلم کنټرول نیسم دا لاندې راوړم ښه او دلته پکې لیکم چې څه شی سرټیفیکیټ اف صحیح ده که نه په ویې نه لیکم سرټیفیکیټ آف اچیومنٹ صحیح ده که نه ده صحیح ها صحیح ده دې ته به رنګ بدل کړم کوم ته راځم داسې یو رنګ ورکړم کوم رنګ ورکړم صحیح ده کنټرول آی ایټالیک کوم یم ښه که لږ یې وړوکی کوي وړی هغه دې خپله خوښه دې خاطر نه چې لږ ډیزاینداره راشي ښه انزرټ ته راځم شیپ راخلم را کش کاږه مې دلته داسې یې کش کوم ښه دې ځای کې داسې شیپ کش کوم او دا راوړو دې ته شیپ فل شیپ آوټلاین اول یې د آوټلاین ختمو ښه شیپ آوټلاین نو آوټلاین شیپ فل ګریډینټ فل ورکوم څه رقم ته فل ورکوم ګریډینټ ما پکچر باندې کلیک وکړو ګریډینټ فل ته راځم او مور ګریډینټ کې راځم ګریډینټ فل دوه رنګه فل ورکوم دا ایسته کومه ښه او دا مې ایسته کوم د دې په ځای باندې رنګ انتخابومه کوم رنګ داسې رنګ ښه او دا راخلم له دې خوا نه انتخابوم صحیح شو اوس ګوره دې خوا کې داسې راسي کنټرول نیسم دا دې خوا ته هم همداسې یو شیپ ورته راخلم خو د دې دا ګریډینټ دا زاویه تاوم کلیک پې کومه ورته چې دا تاو که خو له کومې خوا یې دا له دې خوا که صحیح شو که نه بل رقم ته ډیزاینر څه چې ورکوې او اوس راځو دلته خپل متن ټکس لیکو ورته وایم چې دس از ټو سرټیفای صحیح ده که نه کنټرول نیسو لاندې راوړو خپل کم ټکس یا متن چې دا هغه لیکو ورته وایو چې this is to certify that صحیح ده میسټر صحیح ده که نه دې ته به رنګ څه انتخاب کړو تور صحیح ده که نه او ایټالیک نه به لرې کړو this is to certify that میسټر او دلته لاندې د سړي نوم لیکو صحیح ده که نه چې سرټیفیکیټ شاته ورکوو لاندې راخلو ورته لیکو چې میسټر حفیظ زدران صحیح ده که نه دا هم راخلو نو دا نوم د نوم ورته یم چې لږ څه متفاوته راشي نو کلیک پکې کومه او دا به څه وکړو اګنور حال به یې کړو چې خط ورک شي ښه او دا مو راوړه دلته او دې ټکس ته به رنګ څه وکړو بدل کړو حفیظ زدران ورته لیکم چې has successfully completed the course of فلانی که نه ورته لیکو چې څه شی has انوم بیا غټ که ښه خو موږ همداسې پرېښوده successfully completed the course of او ورته لیکو چې څه شی صحیح ده که نه دا به لږ کش کړو خوا دې خوا به ویسو دا مو راوړ دا سکسسفولي اس باید وړوکی شي منځ که څو غټ حرف نه لیکي که نه ورته لیکم چې د ډي آی ټي وکړله څه شی وکړه ډي آی ټي یا کورس آف نیټورکینګ به ولیکم زه څه لیکم نیټورکینګ که نه او کوم رنګ ورکوو زیړ ورته لیکم فرام له دغه تاریخ نه تر دغه تاریخه پورې خو نور وغیره هغه څه داستان چې د زړه کې دا هغه ټول ورته ولیکم فرام فرسټ آف 2021 to first of 2022 او رنګ یې ورته څه وکړه تور که خو هغه تا خپل هدف ته چې متن سره کوم ته دي ګوره هدف زموږ د شیپ نه و ښه چې څنګه شیپ نه کار واخلو اوس دلته یې عکس هم راوړم د حفیظ عکس شته ما سره او څنګه کوو صحیح شو داسې که نه که نه شو صحیح که دې خوا کې عکس راوړم لږ به یې راکش کړو دا صحیح ده که نه او ورته به ورکړو شیپ فل پکچر عکس به یې راوړو پکې ورک افلاین چېرته ده د حفیظ پکچر شاته به لاړ شو دلته به وګورو چې ما عکس شته دلته که نه چېرته ما سره فکر نه کوم دا شته ده دا عکس مو راوړ صحیح شو که نه دا عکس مو هم د حفیظ دلته راوړ ورته او سینډ بیکوارډ ښه شاته یې لیکو هغه سپین شی د دې شاته راشي ښه رنګ ټو فرنټ نه کېږي هغه چې شاته ځي دا ټول عکس ورسره ځي ښه نو اوس به څه کوم دا خپله شیپ نه ده چې د شاته لاړ شي دا خو هو که نه خو یې دې شاته چې لاړم شي شیپ دا خو دا ټولې دې شاته ځي که نه نیم خو نه ځي که نه ښه شیپ آوټلاین
نو آوټلاین ځا صحیح شو دا هم راوړ دلته کېښوده ورته هم لاندې یو ځای کې امضا وکړه د چا دپاره امضا دپاره ځای پرېږده دا راواخله دلته صحیح شو که نه کلیک پکې کوو دلته به کلیک وکړو کنټرول به ونیسو دلته به د چا امضا وشي ډایرکټر که نه رئیس صحیح شو او دا د رئیس د امضا دپاره ځای شو کنټرول وړوکې به کې د امضا ځای که نه بورډ نه به یې وباسو هغه ډیزاین بیا خپله برابروئ او دلته به دا به د چا امضا شي دلته د استاد ته چې وایي انسټرکټر هغه څوک چې عملي درسونه ورکوي هغه ته چې وایي انسټرکټر وایي د کمپیوټر استادان دا به انسټرکټر ولیکو که نه نور دلته هم چې نمرې ولیکه ګریډ ای او دا چې څه لیکي په شیپونو کې غواړم لاښه راشي نو دا لوګو راخلم راکش کاږم یې دلته داسې راکش کاږم آفرین او اوس به دا ورته ووایي چې یا نمبر به یې شاته وړو ښه د نوشتې نه به صحیح شو که نه او رنګ به یې ورته څه وکړو پیکه کړو داسې نو ګوره یو سرټیفیکیټ مو جوړ کړه که جوړ مو نه کړه پرنټ ورپسې ووهه دا راځي نو دا یو سرټیفیکیټ مو جوړ کړه شیپ نه ډېر کارونه موږ تاسې کولی شو یو کارخانګي بل هم درکومه چې سبا ته یې راوړې ښه څه کارخانګي به درته درکومه دلته ګوګل ده که نه ګوګل کې به ولیکو چې څه شی عبدالله سروش دا به ولیکو دقسې شکل به جوړ کړي کوی شي یو به دا هم جوړ کړي ښه داسې یو بیکګراوند شکل به څه وکړي په ورډ پروګرام کې جوړ کړي ګوره دا بولیټونه دي ګلو لري که نه څو دایرې یو ځای شوي دي بیا ګلو ورکول شوی ده ګروپ شوي دي دلته پکچر چې راغلی ده هغه څه رقم ته شوی ده د دې چار اطراف هغه آپشن چې ده اپسټي یې کمه شوې ده ښه نو دا ټول هغه آپشنې دي چې ته به کار کوې وکړې یو به داسې یو شی جوړ کړې ښه داسې او یو څه نور شیان هم جوړ کړي پوخ د کتاب سرټیفیکیټ هر شی چې اوس یې جوړوی شي که نه دې شکلونو په استفادې نو راتلونکې ورځ به د خیره بیا په بلې موضوع باندې سره راکړو او څه به وکړو دا به